سلامونه ولس میډیا ته مو هرکلی کوم. یوه ورځ عمر رضی الله تعالی عنه په لاره روان و چې ګوري یوه تیږه یا ډبره دا نري وهي چې خدای منم، قرآن منم، رسول منم، خو آمرونه یې نه منم. عمر رضی الله تعالی عنه چې ډېر غیرتي صحابي و غوسه شو چې دا څنګه خبره ده چې ډبره یې اوچته کړه او په بله ډبره یې وویشته او زرې زرې شوه. مخکې یوه ډبره وه، اوس له هرې زرې دا خبرې یا دا آوازونه وچاچېدل چې خدای منم، قرآن منم، رسول منم، خو امرونه یې نه منم. عمر رضی الله تعالی عنه خفه شو. دا مې څه وکړل؟ سیده لاړ له حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه او دا ټوله کیسه یې ورته وکړه. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې عمره مه خفه کېږه، دا د آخرې زمانې مسلمانان دي چې خدای به مني، قرآن به مني، رسول به مني، خو امرونه به یې نه مني. که فکر وکړو نن سبا دغه خبره بالکل حقیقت دی. په خوله وایو چې مسلمان یو، نور دا ټول اعمال، هغه کوم اعمال چې د مسلمان لپاره دي نه یې ترسره کوو. یا له موږ رښتیني او پر وعدو ولاړ مسلمان جوړ کړه.